مولوی صاحبان یو ځل د عبارت ترجمه وکړي. قال دی وی و تسمیت الله دویم سنت د سنتو د اودسنا بسم الله ویل دی پا ابتدا د اودس کې لقوله علیه السلام د وجد دی قول د نبی علیہ السلام نه چې محبوب فرمایي لا وضوء لمن لم يسمي اودس نشته دی آغا چاله را چې څوک بسم الله اونوي. والمراد شارح وی مراد پلا وضو اثر نفی د فضیلت دا مانا نا چې د سر اودس نشتا یعنی پورا اودس نشتا. والاصح دی وی صحیح خبر دادا چې اودس مستحب دی. و ان سماها فی الكتاب سنه اگر که کتاب کې وی ورته سنت ویلې دی خود مستحب. کتاب نه مراد قدوری دخا. ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. الک استنجاء په کوم ځکه بسم الله په کوم ځکه وای نو دی وای بسم الله به وای قبل الاستنجاء وړاندې د استنجانا وبعده او رستو د استنجانا هو الصحيح صحیح قول پم دی ځکه دا دی صحیح قول پم دی ځکه دا دی. مولوی صاحبانو دیزی تراشی سلسله د سننو د اودس شروع یو سنت مو اویلی لاس وینزلو سلاسا قبل ادخالهم الاناء مانا یعنی پی ابتدائی وضو پی ابتدائی لوخیویو کنوی خبره میں در توقع لوخی تلاس ننباسی و کنن نباسی خدا اودس پی ابتدا کی دری کرت لاس وینزل دویم سنت چې اوس دیږي کې موږ تاسو ته ذکر کوي نو هغه بسم الله ویل دی په ابتدا د اودس کې. اوس دغه بسم الله چې وایي یو حکم د بسم الله او مذاهب د علماو په دې کې څه شی دي. دویم مسله مولوی صاحبانو دیږي کې دا ده چې کیفیت د بسم الله سره کم دی بسم الله و سره کم وایي نو تاسو دیږي تراشي. یو قول دا دے شارحین وی کچا دا اودس پہ ابتدا کے لا الہ الا اللہ اویلے یا الحمدللہ اویلے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اویلے نو صاحب دا محیط وی چی پدی سرہم اغا سنت دا تسمیه آدا کی. علامہ دبوسی وی نا سیدہ لیکن افضل دا د چوسوک دا اودس په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم وای څه شی وای. امام طحاوی رحمت الله علیه وی د سلفنا دو قسمه قول لا نقل ده یو دا چې غي بول بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. ابتدا دا اودس کې چې څوک بسم الله وای نو بسم الله بسم الله العظیم علی والحمد لله على دین الاسلام. او ځینې علماء کرام وایي چې بهتره خبره دا د علامه مجتبی وایي چې جمع وکړه کنه بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام و بسم الله الرحمن الرحیم دوانه سره جمع غوره چې دې جمع کول دي دا یو مسله شوه. دویمه مسله په دې کې دا د مولوی صاحبانو چې د بسم الله ویلو حکم په ابتدا د اودس کې څه شی دی. یو قول دا دی چې په ابتدا د اودس کې بسم الله ویل دا مکروه دی. څه شی دی. دویم قول دا دی چې د بسم الله ویل فرض دی او دا قول خلکو یو لوی محدث اسحاق ابن راهوی ته منسوب کړی دی. لکه امام ترمذی رحمت الله علیه دا قول لیکلی وی چې څوک قصدن بسم الله او نه وی نو د اودس دې دوباره وکړي. او د ځینې ارباب ظواهر قول هم دا دی
دوی په دې باندې قایل دي چې دا د دې ویل چې دا فرض دي. ځینې علماء کرام بیا دا وایي چې د بسم الله ویل چې د مولوي صاحبانو دا مستحب دي. صاحب د هدایې هم دا قول غوره کړی لکه دا اوس مو وویل. پنځم قول دا دی چې هغه صاحب د فتح القدیر د ابن حمام هغه وایي بسم الله ویل په ابتدا د اودس کې دا واجب دي. دا څه شی دي؟ څو قوله شول؟ بسم الله ویل مکروه. دویم دا چې بسم الله ویل څه شی دي؟ دا فرض دي. ځینې علماء کرام وایي چې فرض دی. خامخا به یې وایي که چېرته بسم الله درنه پاتې شوله نو بغیر د بسم الله د ویلو نه اودس. او څوک کوي چې ویلې څه شی دي؟ مستحب دي. او څوک کوي چې ویلې څه شی دي؟ دا واجب دي. مستدلات د دوی څه شی دي؟ کم خلک چې بسم الله ویل مکروه ګڼي د هغې دپاره مستدل هغه روایت د مهاجر ابن قنفذ دی رضی الله عنه. امام ابو داود راخستی دی. وی ما زرال نبی علیہ السلام ته را حاضر شم. وی په هغه مبارک مې سلام واچو. وی د سلام جواب یې راته رانک. وی وروسته یې راته وفرمیل چې کله لاړ اودس یې مات که اودس ماتې په حالت کې اودس یې مات که بیا مبارک اودس وکړو. د اودس نه بعد بیا راته د سلام جواب راکړه او مبارک راته وفرمیل په جواب کې چې هغه وخت کې مې جواب ځکه در نه کړه چې كنت علی غیر وضوء علی غیر طهارت. اودس مې نه او مناسبه مې دا ونه ګڼله چې د رب العالمین نوم زه واخلم بغیر د چا نه د طهارت نه. نو دغه د اودس مې وکړو دغې نه بعد مې د سلام جواب درکړه. دا علما دې روایت ته ګوري وی معلومیږي دا چې بسم الله ویل دا بغیر د بسم الله نه اودس څه شی دی؟ دا مکروه دی. ولیکن د دې قول نه جواب علما کرامو کړی وی د دې حدیث په معارضه کې یو بل حدیث د عایشې رضی الله عنها موجود دی. هغه روایت د عایشې رضی الله عنها دا دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. نبی علیہ السلام د رب العالمین ذکر په هر حین او په هر حالت کې کوه. نو چې هلته راغله چې ذکر د رب العالمین وی په هر حین کې کوئ نه معلومیږي چې هر حالت کې به نبی علیہ السلام د رب العالمین ذکر کوه. حدیث ابن ماجه راخستی، امام ابو داود راخستی دی. نو معلومیږي دا چې دا قول کمزوری دی. کوم خلک چې بسم الله ته فرض وایي نو دوی استدلال د حدیث نه ظاهر نه کوي. لکه دې ذکر آله نبی علیہ السلام فرمایي چې لا وضوء لمن لم یسمي. او دس نشته دی هغه چا لره چې څوک څه شی ونه وایي بسم الله ونه وایي. دا حدیث دوی راخستی دی. نو چې دا حدیث دوی راخستی دی نو او دا استدلال د ظواهرو دی. اهل ظواهر دا وایي چې بسم الله به د اودس په سر کې خامخا وایي. نو دیزی که امام طحاوی رحمت اللہ علیہ، بدر الدین عینی، حافظ زیلعی اغي وی په دې باب د بسم الله کې چې کوم روایت راغلي دي نو پاغي باندې سندن جرح دي. هغه روایت لایق د دین دي چې سنتیت ته ثابت شي. فرضیت خو لري خبره ده، افرسته خبره ده. دا هم دی وجه علماء کرام لیکي قال ابو عیسی امام ترمذی رحمت الله علیه ویلی دی صاحب د جامع قال احمد امام احمد رحمت الله علیه وی لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسنادنا وی په دغه باب کې ماته او حدیث نه دی معلومه چې دغه د پاره د اسناد قوي وي. یعنی کوم روایت چې په دې ذکر راغلي دي نو په هغه باندې سندن جرح دي. نو چې سندن جرح شو ور باندې نو د دې سره د جرح د وجه نه وي سنتیت نه ثابتېږي او پاتې شو مولوي صاحبانو څه شی فرضیت داخل لري خبره ده. دا یو شو. آخرنی قول یادا چې مولوي صاحبانو دریم قول دا او صاحب د هدایت چې کوم قول راخسته چې څوک ورته سنت وای او څوک ورته مستحب وای. دا دریم قول دا چې دا څه شی ده سنت ده. څلورم قول دا چې دا څه شی ده مستحب. پنځم قول دا چې دا څه شی ده واجب. نو دا دو اقوالو په باره کې خو صاحب د هدایت خبره کړې ده چې المراد به نفي الفضیله. او د څلورم قول مطابق دی چې انها مستحب. هلته خبره موږ تاسې کوو. خو دا پنځمه خبره چې دې ذکر راغله
او دی وایي چې دا واجبه ده، نو دا د وجوب والا قول چې دی مولوي صاحبانو ته صاحب د فتح القدیر کړی دی ابن الحمام. دا لوی محدث دا فقیه دی په هدایې شرحه لیکلې ده، بهترینه شرحه، او لوی عالمونو داسې خطرناکې شرحې لیکلې ده چې په هغې شرحې خلقو شرحې لیکلي دي. بیا فتح القدیر یو فتح القدیر په نامه تفسیر دی شوکاني لیکلی دی، د دا عقیده جوړه نه وه. نیل الاوتار په نوم باندې یو کتاب لري شوکاني، روغ سړی نه دی. او یو چې دی فتح القدیر د ابن حمام دی چې کومه شرح په هدایې لیکلې ده. او دا ابن الحمام خو لوی فقیه تیر شوی دی او لوی عالم تیر شوی، خو د دې باوجود چې دی لوی فقیه و نو یو څه تفردات لري. څه شی لري؟ تفردات، یعنی داسې آرا ځینې لري مولوي صاحبانو چې په دغې رایه کې د امت نور علما د هغې رایې سره موافق نه وي. خو دا تفرد دی او عالم دا دلالت په تبحر علمي د عالم کوي. ښه، تفرد د عالم دا دلالت په چا کوي؟ په تبحر د باندې چې دا لوی ملا دی نو ځکه تفردات لري. یو خو دا زموږ استادو د زمانې تفردات دي چې دا خلک کوي ویل که دا د پلاني مولوي صاحب تفرد دی. هغه تفرد نه، هغه غلط دی. کله چې ملا غلط شي خبره مسله غلطه وکړي که نه، نو وروستو دا نور شاګردان مې ورته پرتوګدار جوړوي دا د ملا صاحب تفرد دی. تفرد نه دی، غلط شوی، عبارت غلط ویلی، مسله غلط را بیان کړي وي، بس په ګډو وډو باندې سر وي، نو دې ته تفرد نه ویلی کېږي، دې ته غلطي ووایه. او چې ډېر د ادب تقاضا کوي نو ادب په انداز کې ووایي چې یاره بس خبره خطا ده، یا که دا تعبیر هم ترې نه کوي د ملا صاحب خبرې نه، نو ووایي چې خبره موافق د حق نه ده. که دا تعبیر هم نه کوي، خبره دې ورته رانقل کړله، نو داسې ووایي چې والحق خلافه، حق خبره د دې په خلاف ده، حق خبره د دې په بس دا ادب د اخلاص. دا خبره د دې ملا صاحب نه رانقل ده، خو ګوره حق خبره د دې په چا ده؟ په خلاف ده. کومه چې بله خبره د دې په خلاف باندې ده نو حق ده، او نوره خبره به وي غلطه. ښه، خبره به غلط دی، غلطې ته به غلطه وي. دا خو تاسو ته هغه وخت کې معلومیږي مولوي صاحبانو چې کله تاسو خدای تعالی متبحرین کې ښه علم زده کړئ، قاضیان او ملکان او مفتیان نه شئ، نو چې علم زده کړئ نو په علم کې دا شیان بیا درته راځي، دا انداز باندې بیا تاسو پوهېږي چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده او که درسته ده او که څنګه ده. یو خو په دغې حالت کې چې موږ او تاسې وایو چې دا موږ او تاسې ناست یو ملایانو ته در سنت یې نه ویل. پخواني طالبان خو داسې نه وو، دومره ځیرک طالبان به پخوا دا زموږ په یاد، زموږ د دوره موږ نه چې مخکې وو هغه خو مخکې وو، هغه خو بیل خلک وو. ماسخوتن به کتاب کتلی او سهار چې به استاذ ته راغی، استاذ به درس وکړه، کم ټکي کې به خطا شوی و، طالب جان به کتاب لاس کې رانیولی چې استاذ د کتاب کې خو ما بېګا دغه شی لیدلي او خبره دغسې ده. نو دا طالبانو چې د هغوی درک لرو، خبره پوهېدل، نو هغه د استاذ غلطیو ته به څه شی و متوجه به وو. اوس دا خو د ړندو بازار دی وروره، بس چې هر څومره بلاګانې درته ناستې دي چې څه بلا ورته غری نو سبحان الله، او درته وایي سبحان الله او سبحان الله. دا شیان دي مولوي صاحبانو. نو تاسو خپل استعدادونه جوړ کړئ. مهم ټکی دا دی چې استعداد د طالب العلم برابر وي، نو هغه بیا د جذباتي چغو نه او د سبحان الله د چغو نه د ثواب په نیت کې وایي به، خو د چا د داد دپاره نه وایي سبحان الله. نو غرض مې دې ټکي کې و چې نو دا دې ته تفرد وایي چې عالم تبحر علمي لري او د هغې خپل قوي علم په رڼا کې، د هغې اصولو په رڼا کې چې کوم اصول د ده په ذهن کې پراته دي، راشي او قول وکړي په یو مسله باندې، د هغې قول دپاره مستدل هم لري، استدلال هم ترې نه کوي، ولیکن رایه د دغې عالم خلاف د رایې د جمهور امت وي، نو دې ته د دغې عالم تفرد ویلی کېږي. غلطۍ ته تفرد نه وایي، تفرد دغې شي ته وایي. نو دا ابن حمام چې دی نو دا د مولوي صاحبانو دا تفردات لري په احنافو کې. د ده یو شاګرد دی په نوم د قاسم ابن قتلبغا باندې، د حاشیو د هدایې کې تاسو ته راځي، بهترین یو کتاب هم لیکلی دی، رسایل هم لري، بازار کې چاپ شوي دی د ابن قتلبغا رسایل. په جرح و تعدیل کې هم کتاب لري، محدث هم ابن قتلبغا.
او د دې سره سره مولوي صاحبانو لوی تبحر رب العالمین دا ورکړی و ښایسته کتابونه لیکلي دي. دې ابن قتلبغا بیا په خپلو رسایلو کې ویلي دي وایي دا کومه رایه چې منسوبه ده زما استاذ ته نو دا د ده رایه ده، خو امت دې وایي دا وروسته بیا وایي امت دې زما د استاذ د شیخ ابن الهمام هغه رایې نه قبلوي چې په کومو رایو کې دی د نور امت نه پکې څه شی دی متفرد دی، دی تفرد دی دی تفرد دی دی تفرد دی دی پکې نښه کړي دي. دا د تفرداتو د جملې نه یو تفرد یې دغه دی چې دی بسم الله ته څه شی وي واجب، او په دې کې د هېچا قول په دغې امت کې د نور چا نشته دی غیر د ابن الهمام نه، نو دا د تفرد دی. نو خلو استدلال د کوم ځای نه کوي؟ نو چې استدلال د دې ځای نه کوي کوم حدیث چې راغلی دی او علامه ترمذي رحمت الله علیه وایي چې په دې کې داسې حدیث نشته دی چې هغه د په چا ولاړ وي، په پونډۍ دې ولاړ وي، ولاړ دې علی ساقین وي، یعنې مستند دي، دا روایت پکې نشته، روایت پکې چې د هغه کمزوري دي. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو ورسېدلی. نو دا 5 رایې شوې: مکروه، فرض، سنت او مستحب، او 5م قول دا چې دا څه شی دی واجب ده، چې دا رایه د چا ده د ابن حمام ده. شارح څه شی وایي مولوي صاحبانو؟ استاد راځئ دلته دی وایي بسم الله چې دی دا سنت ته فی ابتداء الوضوء الی قوله علیه السلام. حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه راخسته. همدارنګه حدیث امام احمد، امام ابو داود راخسته دی لا وضوء لمن لم یسمي، دی وی اودس نشته دی هغه چا لره چې څوک بسم الله ونه وایي، څوک څه شی ونه وایي. والمراد به نفي الفضیلة، نو دی وی هلکه نو که ته وایې چې حدیث مبارک کې راغله چې لا وضوء لمن لم یسمي، دلته خو لا راغلی ده، نو چې لا راغلی ده نو د لا نه خو دې معلومیږي چې د سره اودس دې شته نه، او ته دې کې وایي چې لا وضوء. نو تاسو راشي وایي دا لا چې دی د پاره د نفي د فضیلت دا نه د پاره د نفي د جواز. شارح وایي چې المراد به نفي الفضیله، مراد په دې سره نفي د فضیلت دا، چې مراد په دې سره نفي د فضیلت شو نو دلیل په دې باندې څه شی دی؟ یو حدیث مبارک کې راځي، حدیث دا دی من توضأ وذكر اسم الله كان ذلك طهورا لجميع بدنه. څوک چې اودس وکړي او بسم الله ووایي دا د ټول بدن د پاره صفایي ده. ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه نو كان طهورا لما اصابه. کوم اندامونه چې دی وینځل نو هغه لره پاکوونکې شوه، خو ټول بدن چې دی د هغې سره نه پاکوي. نو مراد دې ذکر نفي د فضیلت دا دغه حدیث پې دلیل دی. دا معنا نه چې د سره اودس نشته دی، اودس شته خو فضیلت والا اودس نه، لکه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یا لکه رستو به راشي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، مونږ نشته دی مګر په چا باندې؟ په فاتحة الکتاب باندې. نو دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو نفي د چا د فضیلت. راځي ورپسې والاصح انها مستحبه وان سماها في الكتاب سنه. دی وایي صحیح دا ده چې دا سنت ده، مستحبه ده، اگر که کتاب کې مراد کتاب نه قدوري ده، اگر که قدوري کې ورته سنت ویلې ده. الکه وجه د استحباب څه شی ده؟ وجه د استحباب دا ده چې سنت دی ته وایي ما فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المواظبه، چې نبی علیہ السلام د همیشوالي په طریقه باندې کړي وي. تعریف کې مې بل ورته ویلې. او مستحب دی ته ویلې کېږي چې په هغې باندې همیشوالی نه یې کړی. وایي موږ چې روایاتو ته وکتلې نو په هغې کې په تسمیې باندې دوام د نبی علیہ السلام نه معلومیږي. دلیل څه شی دی؟ عثمان او علی رضی الله عنهما د نبی علیہ السلام د اودس حکایت کړی دی. ولم ينقلا التسمیه، او په هغې کې چې دی تسمیه نه ده رانقل کړې، تنها د اودس حکایت یې کړی او د تسمیې ذکر پکې نشته. هغه حدیث ته عثمان رضی الله عنه امام بخاری راخسته په کتاب الوضوء کې، باب الوضوء ثلاثا، رقم د حدیث دی 250. امام مسلم کتاب طهارت کې راخسته باب صفت الوضوء، رقم د حدیث دی 228. حدیث د علی رضی الله تعالی عنہ ابو داود راخسته په کتاب الطهارت کې باب صفت وضوء النبی صلی الله علیه وسلم، شمار د حدیث دی 114. امام ترمذی په باب الطهارت کې راخسته دی باب عدد غسل الرجلین، رقم د حدیث دی 115.
ابن ماجه په کتاب طهارت کې راخسته دی، مختلف علماء راخسته. نو الته چې دی دا ذکر پکې نشته دی، الته تسمیه نه در نقل. او دویمه وجه علماء کرام دا لیکي وای دا حدیث په استحباب باندې ځکه حمله مونږه وای دي ځکه دا حدیث راغی لا وضوء لمن لم يسمي، دا حدیث وای د دوه نه خالی نه دی. یا به مراد نفی د جواز یا به مراد نفی د فضیلت وی. اول خو منتفی ده، نفی د جواز چې د سره د اودس جایز نه دی، دا خو نفی ده. ولی ځکه دې صورت کې که چېرته موږ وایو چې بغیر د بسم الله اودس نه کېږي، معارضه به د خبر واحد راشي د کتاب الله سره، او معارضه د خبر واحد د کتاب الله سره فاسده ده. کتاب الله کې مفرض د اودس وویل سلو، اوس که بسم الله پکې فرض کې وایي چې بغیر بسم الله بیخي اودس کېږي نه، نو زیادت په کتاب الله باندې په خبر واحد راشي، او زیادت په کتاب الله باندې په خبر واحد دا ناروا دی. نو دا یو شی شو. نو معلومه شو چې دویمه معنا دي چې منتخب ده چې هغه څه شی ده، نفي د فضیلت ده نه نفي د جواز. لا وضوء معنا کامل اودس نشته او پورا اودس نشته ده. او دا چې روایتو کې راځي چې محبوب بسم الله ویلې ده، نو ویلې ټیک ده، مونږ یې ویلې استحباب ته نه معلومیږي، نو سنتیت خبره خو نه، انکار خو ته نه څوک نه کوي. دا هم دی وجه نه روایاتو کې راځي دا مستحب ده په ابتدا د ټولو افعالو کې، لکه هغه حدیث چې موږ تاسو وایو کل امر ذیبال لم یبدا فیه باسم الله فهو ابتر. هغه کار څه شی دی؟ ابتر دی. خطیب راخسته دی په جامع الاخلاق الراوی و آداب السامع کې په جلد 2 صفحه 9 باندې. اوس کدی چې څوک وایي چې مولا صاحب مخکې د حدیث ته حمد هم ذکر کو، دي چې د حدیث ته چا ذکر کا؟ د بسم الله ذکر کو. ودی ویل چې حدیث ته حمد نه وجوب معلومیږي، او دلته وایي چې د حدیث ته بسم الله نه معلومیږي استحباب، واغه حدیث و دا حدیث. نو د دوه په درمیان کې بیا فرق څه شي چې د وجود مستفاد کې او د بل نه استحباب مستفاد کې، یا د دوه واجب شي یا د دوه مستحب شي. جواب په دې طریقه باندې کو دا نه منم چې وجوب د فاتحه چې د ثبت بالحدیث، دا حدیث نه بلکې وجوب د فاتحه چې ثابت دی بمواظبت النبي صلی الله علیه وسلم. په دې چې نبی علیہ السلام په غیبه باندې مواظبت کړی دی، د مواظبت د استدلال د وجوب کوو مونږ یو. او دوی مولوی صاحبان یو عالم دی د علامه برغری په نوم باندې، دغه نه بعضې شارحین را نقل کړی وایي چې نو د حدیث د تسمیې او د حدیث د حمد فرق دی. حدیث د حمد چې کوم راغلی دی وایي هغه مولوی صاحبانو اندازې د چا ته رسېدلی دی، هغه اندازې د سنتي دغه ته رسېدلی دی، د شهرت ته. او دلته چې کوم حدیث راغلی دی نو دا په اندازه د شهرت کې نه دی، نو د دې وجې نه موږ عمل په چا باندې کوو؟ هغې ته واجب وایي او دې ته چې دی واجبه نه وایو. هغې ته واجب وایي او دې ته واجبه، هغه اندازه د شهرت کې، او دا خبرې واحد دی، او بیا مور باندې څه شی دی؟ جرح د علماو شته. دا که مولوي صاحبانو تاسو ډېر تفصیل د دې مسلې ګورئ چې د بسم الله حکم څه شی دی، انټ کې مشته دی، بازار کې مې کتاب پیدا کېږي، دغه کتاب نوم دی مولوي صاحبانو احکام القنطره، احکام القنطره فی احکام البسمله. علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه لیکلی. هغه کتاب کې د بسم الله متعلقه چې څومره مسائل دي درته ټول راخستي دي، اوږد تفصیل یې پکې کړی. خلاصه دا شو چې د سنتو د قبیلې نه دویم سنت په اودس کې چې دی هغه بسم الله ویل دي. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.